السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یاره یو امام صاحب دی هغه ته چې کله دا کلیوال ډوډۍ راوړي نو بیا ورسره څه مقتدیان کیني او دا ډوډۍ ورسره خوري. دې مقتدیانو ته د دې ډوډۍ د خوړلو دا شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی که چېرته د امام صاحب په دې ډوډۍ خوړلو باندې رضایت وي، دی پر باندې راضي وي، پې خوشحاله وي او ښه خاندي او بړقېږي ورسره او دا نور ملګري هم کله کله خرچه کوي او په کار هم ده چې امام صاحب سره بل سړی دی هم ورسره ډوډۍ وخوري، ځکه چې ځان ته ډوډۍ خوړل خو خوند هم نه کوي. مړه یو سړی ابراهیم علیه السلام و، هغه به کله بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه خوړله او مولیان خو هسې هم وایي چې العلماء ورثة الانبیا، دا د انبیاو وارثان دي. دا حدیث دی، دا مې چې درته ویلی دا صحیح حدیث دی. نو امامان خو هسې هم ځان د انبیاو وارثان ګڼي، نو بیا خیر دی که بل چا ورسره ډوډۍ وخوړه. په دې د امام صاحب خفه کېږي نه، ځکه د کور والا پخ کړی هم نه ده، پېستړی شوی هم نه ده کور والی، نو که یو مقتدي ورسره وخوړه نو څه چل وشي، خیر دی. حدیث کې راځي طعام الواحد یکفي الاثنین، د یو کس ډوډۍ دوه کسو ته بالکل کافي ده او درېیم پې مړېږي. خو خلاصه د خبرې دا ده چې که امام صاحب سره دا امام صاحب پې راضي وي او ډوډۍ ورسره دا خلک خوري نو بالکل دې کې څه خبره نشته. خو لیکن که امام صاحب کنجوسي او ملا صاحب امام صاحب وایي چې او ما ته راشي اوس دا موږ پرې زخم دوی ډاکه اچوي، نو بیا دې خلکو ته دا ډوډۍ خوړل دا مکروه تحریمي دي، ځکه دا بیا د بل چا مال خوړل دي. ځکه دا ډوډۍ چې کله د امام صاحب ځای ته راوړه دا نو امام صاحب ملک وګرځېده. قانون داسې وي چې امام کله سړی خپل کور ته بوځي، یا امام یا بل کوسي او خپل کور او خپل بیټک او خپلې حجرې ته یې بوځي او هلته یې ورته دسترخوان اچولی، نو په هغې باندې چې کوم شی پروت هغه به حد تملیک نه وي، هغه جیب کې نه راچې راوړې به یې نه ځان سره. او کوم ملا صاحب چې دا کار کوي ښه نه کوي، نو دا بې اجازته دا شی جیب کې اچوي، دا ښه خبره نه ده. لیکن چې کله امام صاحب ته راوړي، د امام صاحب کمره وي، کوري وي، یو ځای د امام صاحب متعین، هغې ته عربۍ کې تکریمه وایي، د امام صاحب تکریمه وي، هلته امام صاحب کیني پاسي اوده کېږي، خوراک څښاک پکې کوي، هغې ځای ته چې ورته یو شی څوک راوړي هغه بیا تملیک وي، بیا اباحت نه وي. نو هغه د امام صاحب په ملک کې راغی، نو چې د امام صاحب په ملک کې راغی، د امام صاحب اوس خوښه ده چې چاته یې ورکوي که نه ورکوي، نو که بل ځای باندې په رضایت سره خوري نو دا ورته جایز. او که د امام صاحب رضا نه وي او د مقتدیانو ته څه ویلی هم نه شي، ځکه چې اوس مقتدیان دي بیا به د شل لانجې به در سره جوړې کړي او بیا به شل کیسې درته جوړې کړي چې دا امام صاحب دا چل کوي او دا بې ځایه ټوخېږي او دا ملا صاحب اودس غلط ځای کې ماتوي او د اودس چې وچوي غلط ځای کې وچوي. امام ته خو بیا دا خلک ډېرې شل قسمه بانې بیا ورته ګوري. نو فلهذا بیا امام صاحب زړه خو نه دی او نو ورباندې امام راضي دی، نو بیا دې خلکو ته خوړل دا ناجایزه دي. د دې حکم بالکل د هغه مسلې حکم دی چې هغه کومه مسله مخکې موږ حل کړې، د چا دعوت ته بغیر د بللو تلل، نو هغې کې مکمل حوالې هم شته. اصل کې په دې کې حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسه، د یو مسلمان ډوډۍ ته بغیر د هغه د طیب النفس نه، د اجازې او د زړه د رضایت نه بغیر نشي خوړی، او که ودې خوړه دا تا ته حلاله نه ده. نو که د امام صاحب په دې کې زړه نه وي نو بالکل بیا دې خلکو ته د دې خوړل جایز نه دي، او که خوري زیاتی کوي. او نور هغه بله مسله زه درلیږم، په هغې کې حوالې هم شته مکمل، هر څه پکې شته دی، هغه هم ورسره بیا واورئ، حوالې په هغې کې واورئ او نوره مسله مې درته بیان کړه. السلام علیکم ورحمت الله.